د خور د واده مې شپږ کاله وشو، خو دی کله هم کور ته نه وم تللی. مور او پلار مې کله کله اختر یا واده کې ورتلل. یوه ورځ خپلې کمرې کې ناست وم چې ښځې راته وویل چې سړی خفه نه شي، خو دا ستا خور چې دلته راځي نو بچي ټول کور په سر راغیستی وي، هر څه ګډوډ کړي. او دا ستا مور خو ورته کله کپړې او کله صابون پیټۍ ورکوي، او دا پرېږده کله ناکله خو ورته وریجې او چیني هم په پلاستیکو کې واچوي. بس ته داسې کار وکړه چې مور ته دې ووایه چې داسې د خیرات مرکز نه دی ښه، چې نن نه بعد دا کارونه ونه کړي. د ښځې په دې خبرو زه مور ته ډېر زیات غوسه شوم چې زه دومره په سختۍ ګټم او دا یې خور ته ورکوي. څه ورځې تېره شوه چې یوه ورځ مې خور کور ته بیا راغلې وه. هغه بچیو دا ګڼله چې د ماما کور مې د ډېر په خوشحالۍ منډې را منډې وهلې چې په دې کې د ټي وي ریموټ مات کړو. زه یې مور ته ورغلم، ورته ومې ویل چې خور ته مې ووایه چې صرف په اختر کې راځي، هسې فضول را منډې مه وهه. او مورې ته چې کوم صابونونه روجې او د کور سامانونه ورکوې دا به هم نور بند کړې. ګورې دا کیسې زما نه دي خوښې ښه. مور غلې ناسته وه، هېڅ یې ونه ویل. کیدای شي هغې سره د خپل ځان غم و، ځکه چې نن سبا زمان خو د واده نه بعد خپل مور او پلار هم هېر کړي. او یا زما د خور بې وسۍ غلې کړې وه. زه پوه نه وم، خو خور مې زما ټولې خبرې په بلې کمرې کې اورېدلې وې، هېڅ یې ونه ویل. خو چې د مازدیګر 4 بجې شو، خور مې خپل بچي تیار کړي او اواز یې وکړو، وروره مونږ خو دې اډې ته لږ ورسوه. ما ورته د دروغو ست وکړو چې خیر دی څو ورځې به دې تېرې کړې وې که نه. خور مې موسکی شوه، وایي نه وروره خوشحاله اوسې، د ماشومانو چوټیانې خلاصې شوي دي، مونږ به لاړ شو. څه وخت بعد مونږ دواړه وروڼو په خپل منځ کې ځمکه تقسیموله چې مور مې خور هم راغوښتې وه. هغې دا ګڼله چې خور ته به هم څه برخه ورکړي. مونږ د خور د برخې نه مکمل انکار وکړو او ورته مې وویل چې د دې هېڅ حق نشته. خور ته مې یو څو بدې ردې وویلې، خو هغه غلې ناسته وه. شاته نه ښځې اواز وکړو چې داسې د سوال ځای خو نه دی، مونږ خپل بچي هم دې ځمکې ته ناست دي، هر څوک به خپل کار کوي. مشر ورور مې بېل شو. څه ورځې بعد زوی مې په داسې بیمارۍ واوړېدو چې د ټول مال حال نه یې خلاص کړم. داسې هېڅ را سره نه و چې بده مې لګولی وی. ښه قرضداری شوم. کور کې د خوراک څښاک دپاره، د سودا اخیستلو دپاره د پیسو هېڅ درک نه لګېدو. یوازې په خپل کور کې په غمونو کې ډوب ناست وم او په خپل حالت جړېدم چې په دې کې مې خور راغله. ما د ستړي مشي نه پهله ځان سره غلي وویل چې یو خو د دې منحوسې نه خلاصېږو. خور مې راغله ما سره کېناسته. ما ښځې ته وویل چې د خوراک څه تیار کړه. نو ښځې راته وویل چې دا څه هوټل نه دی او نه څه پخولی شم. خور مې غلې ناسته وه، هېڅ یې ونه ویل، داسې لکه هغې ډو څه اورېدلي نه وي. وروستو را نږدې شو، راته ویې ویل وروره خفه یې. په سر یې راته لاس کېښود او ډېر په نرمۍ او بغلې لهجه یې راته وویل وروره مشره خور دې یم، په غېږ کې مې را لوی کړی، داسې لږې لکه غمونه رئ سر کړی. د سترګو نه یې په معصومو چاودلي مخ بې شماره اوښکې راغلې. 2-3 ځله یې راته وویل تا نه خور قربان شه وروره، دا وګوره که نه یو څو ویښته دې هم سپین شول، دا دومره غمونه ولې کوي ها. بچي مې سکول ته لاړو، ما ویل په منډه مې دا ورور وګورم نو ځکه راغلم. خو خبرې ډېرې اوږدې نه کړې، کېدای شي زما د ښځې په خبرو لږه غمجنه شوې وه، خو خپلې مینې نه پرېښوده چې زما نه لرې پاتې شي. د خپل څادر پیزې ته یې لاس کړو، یو غوټۍ راوسپړله، راته ویلې چې ته لیونۍ یې، هسې خفه کېږې، دا خور دې شته که نه. او په دې سره یې د خپل د نویتوب 4 د سرو بنګړي راکړل چې هم دا واخله، څه وخت پورې به یې د کور خرچه او د زوی علاج شي. دا مې همداسې سختۍ ته ساتلي وو. او بیا یې غوټې ته لاس کړو، څه پیسې را واخېستلې، دا ټول د 10 20 او 50 نوټونه وو. کېدای شي همدا یې ټوله جمع شوې خزانه وه. زما خو د خولې نه هېڅ خبر نه وتله، ځکه چې په تېرو کارونو خپېمانتیا همدا خاموشي وه. خور راته وویل چې وروره ستا دې قسم وي د دې بنګړو بارې کې چاته څه ونه وایې. او خپلې جمع شوې هغه 1000 روپۍ هم راکړلې. وایي وروره په دې مې ورېرونو ته خوښه راوړه، هغه به ډېر خوشحاله شي. نور د خبرو زور یې نه و، په ډکو سترګو تیزه روانه شوه، کومې چې زما د مینې په وجې د اوښکو ډکې شوې وې. خو چې روانه شوه شاته مې وکتل، نو شلېدلي څو ځایه ګنډل شوي بوټان یې په خپو کړي وو او یو زوړ ټکری په سر و چې کله به هم مونږ راتله نو دغه زوړ ټکری به یې په سر و. کېدای شي د بل د اخیستلو زور یې نه و. زه په دې حالت کې د خور کارونو ته حیرانه پاتې شوم، هېڅ مې نه شو ویلی. د حقیقت په پوهېدو د دې حالت په لیدو سره مې په لاس کې د خور بندې نیولي وو او په پیله ځل مې د خور په مینه کې په چغو وژړل. په زړه کې مې راغله چې په خپل کور کې به خدای خبر څومره په تکلیف کې وي، څومره سخته او په پردي کور کې تېروي او موږ ورسره څه کوو. خوږو وروڼو، د خویندو زړونه د وروڼو دپاره لکه د فرشتو صفا وي، د دې قدر وکړئ.